د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل مینوالو ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. خوښ او خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا درسره یوه ښکلې او معلوماتي ویډیو وړاندې کوم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو چې موږ دا معلوم کړو چې موږ په خپل ورځني ژوند کې له کوم اپلیکیشن څخه زیاته ګټه اخلو. یعنې موږ او تاسو په خپل موبایل کې کوم اپلیکیشن زیات استعمالو او کوم اپلیکیشن ته موږ او تاسو زیات وخت ورکړی دی. نو ډیره اسانه طریقه ده. نو را به شئ خپل ډایل پیډ ته، په کوم ځای کې چې تاسو زنګ وهئ دغه ډایل پیډ ته به راشئ. له هغې وروسته به راشئ په دغه ډایل پیډ باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به درته *#** 540** لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغسې به تاسو ورته ولیکئ. بیا به *# ورکړئ. نو ډایرکټ به تاسو ته دغسې یوه صفحه راخلاصه شي. دلته درې اپشن دي. لومړی اپشن چې دی د فون انفارمیشن دی، دوهم یوزیج سټیټسټکس دی او دریم چې دی وای فای انفارمیشن دی. نو لومړی به تاسو راشئ فون انفارمیشن ته. کله چې دلته راغلی نو تاسو چې دی خپل ټول معلومات دلته کتلی شئ. تاسو دلته کولی شئ د خپل انټرنیټ باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ چې تاسو اوس په کوم سیم کارت کې نیټ کاروئ او د خپل نیټ تیزوالی هم یعنې سیګنل سټرینث دا هم تاسو دلته معلومولی شئ. کله چې د دغې سیګنل سټرینث دغه یو اپشن سیګنل سټرینث دا چې کله له 90 څخه بره شو، 100 نه او یا له 80 نه کم شو نو ستاسو سیګنل پوه شئ چې ستاسو سیګنل خراب دی. کله چې له 80 څخه ټیټیږي، 50 څخه ټیټیږي یعنې 80 ته رسیږي نو تاسو پوه شئ چې په دغې ساحه کې نیټ چې دی دا کمزوری دی. او له دې پورته 100، 110، 490، 98، 99، 50 نو دا چې دی متعادل نیټ دی، یعنې ستاسو په ځای کې به 3G فول کار کوي. نو زما دلته روشن دی او سپیډ چې دی سپیډ ښه جوړ دی. نو بیرته به بیک راشئ. کله چې بیک راغلی نو په دې دوهم اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته ټولې هغه اپلیکیشنې تاسو ته ښایي کوم چې په ورځني ژوند کې تاسو استعمالوئ. نو دلته تاسو معلومات کولی شئ چې تاسو کوم اپلیکیشن ته ډیر وخت ورکوئ، یعنې څومره وخت هم کار کړی دی. زما اوس پاس چې دی 12 بجې او 54 دقیقې دي. نو ما دلته د اخري ځل لپاره فیسبوک چې دی په 12 بجو 40 دقیقو او 44 ثانیو باندې چې دی دا خلاص کړی. نو داسې وی چې یو 7 منټه مخکې ما فیسبوک خلاص کړی. همداسې لاندې ټیک ټاک، مکس پلی، ریلبم، مسنجر. نو د هر یو اپلیکیشن باره کې تاسو خپل معلومات ترلاسه کولی شئ چې دا څه وخت او څومره وخت تاسو استعمال کړی دی. نو را به شئ بیک او دلته په وای فای انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو د خپلې وای فای باره کې هم معلومات ترلاسه کولی شئ. وای فای سټیټس دی، کنفرنس دی او API ده. دا و د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې نو له ملګرو سره یې شیر کړئ او د نورو ښایسته او ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.